السلام علیکم مفتي صاحب، عقیقه د کم څاروي نه کولی شي او د څاروي عمر څومره پکار دی؟ عقیقه یو مستحب عمل دی او دا دی چې د ثواب کار دی او دا د بچو په حقوقو کې یو حق هم دی په مور او پلار باندې چې کله ستا زوی وشو نر بچی دی وشو نو د هغې دپاره پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې تاسو د هغې دپاره 2 څاروي قرباني کوئ او چې کله لور وشوله نو د هغې دپاره تاسو 1 څاروی قرباني کوئ. خو دا چونکې د عقیقې چې دا کم څاروی ده نو دا قرباني د الله جل شانه په نوم باندې یو څاروی قربان کول دي. نو په دې باندې هغه احکامات لګي چې کم د قربانۍ یعنی د غټ اختر د څاروي په هغه قرباني چې کوي په هغې باندې چې کوم احکامات لګي، یعنی دا چې د هغې دپاره که غوا ده او اوښ دغه دی څه ورته وایي غوا ده غوایي دی یا میخه ده نو د هغې دپاره 2 کاله ضروري دي، یا وړوکی څاروی د سیرلی دی نو د هغې دپاره 1 کال، او یا ګډ دی نو که هغه مطلب د 1 کال د سیرلي سره ودرې او د 6 میاشتو دی نو هم د هغه نه کېږي. نو بهرحال د دې لپاره 1 کال ضروري دی. اوس دا مستحب کار دی، داسې نه ده چې یاره ستا د خیرات به د دغه 1 کال د څاروي نه کم نه کېږي، یا ستا د خیرات به د 2 کال د څاروي د کم نه کېږي. ټیک شوه؟ مستحبه طریقه دا ده. ګوره مونږ وایو هلکه د سحر د مانځه دپاره طریقه دا ده چې لاول به سنت کې 2 رکعته او بیا به 2 رکعته فرض کړي. ټیک شوله جي؟ نو که اوس د یو سړي نه دا سنت پاتې شو او وروسته یې وکړه څه مسله نشته، د عذر د وجې نه دې پاتې شوي دي. ټیک شوله که نه؟ همدغه رنګې دغه چې کومه ده د عقیقه دا مستحب یو کار دی، د دې لپاره ځان له یو پروسس دی، ځان له یو طریقه ده. طریقه دا ده چې یاره د هغه څاروي نه به یې کې چې د کم نه قرباني کېږي. که غوا میخې نه یې کې نو 2 کاله پکار دی، که سیرلي نه یې کې نو 1 کال پکار دی. دغه یې مستحبه طریقه ده، په دغه کې ثواب ډېر دی. نور داسې نه ده چې یاره تا مثال په طور باندې د 8 میاشتو څاروی را واغستو هغه قرباني کوي وایې چې دې نه زه عقیقه کوم دا به کېږي که نه به کېږي، دا به جایز وي که نه به جایز. نو په دې کې د جایز او د ناجایز څه نشته، یو مستحب کار دی، د ثواب کار دی. خو بهرحال شریعت د هر یو کار دپاره خپله یو طریقه ذکر کړې ده. نو د دې لپاره دغه طریقه ده چې یو سړی د یو څاروي نه قرباني کوي نو هغه د 2 کالو پکار دی، یا د 1 کال پکار دی، یا د 6 میاشتو پکار دی. د هغې نه د دې دغه وکړي عقیقه دې وکړي، او د عقیقې دپاره اومه ورځ یا 14مه ورځ یا 21مه ورځ دغه مستحب ورځې دي چې یاره په دغه ورځو باندې وشي. ټیک شوله که نه؟ او نور په دې کې نور هم ډېرې خبرې اترې دي چې یاره د عقیقې په ورځ باندې د ماشوم دا سر دغه شي دا وخرولی شي، او د هغې چې هغه کم یخته دي نو هغه د سونې یا د چاندۍ سره وتللی شي، هغه بیا صدقه چاله ورکړلی شي د هغې چاندۍ یا دغه سونې. نو دغه ډېرې خبرې اترې دي. پکې بهرحال که مونږ د ټولو خبرو خیال ساتو بیا به د دغه ټولو خیال ساتي. ټیک شوله؟ که زه یم چې یاره د 8 میاشتو یا د 9 میاشتو د څاروي نه کېږي او یا زه خامخا د 1 کال د څاروي نه کوم نو بیا پکې دغه خبرو خیال وساته که نه؟ خبره باندې پوهېږي؟ نو بهرحال دا یو مستحب عمل دی، داسې نه دی چې یاره یا جایز دی یا ناجایز دی. د جایز او د ناجایز پکې څه نشته دی. خو دغه طریقې کار دی، دغه یو پروسس د شریعت موږ ته ښودلی چې یاره یو سړی عقیقه کوي د ماشوم نو په دغه طریقه باندې دې وکړي، دغه څاروي دې وکړي چې د کوم نه قرباني کېږي. نو بهرحال دغې دپاره دغه عمر چې کوم دی نو دا پکار دی چې یاره که غوا میخه ده نو د هغې 2 کاله عمر پکار دی، یا سیرلی دی نو د هغې دپاره 1 کال عمر پکار دی.